په لومړي ځل د ساحه په نوم د ایران د یو خصوصي هوایي شرکت لخوا د مزار شریف او مشهد ترمنځ الوتنې پیل شوې. په افغانستان کې د یاد ایرانی خصوصي شرکت استازی وایي له دې وروسته به د دواړو ښارونو ترمنځ په اونۍ کې یو ځل الوتنه ترسره کیږي او له دواړو خواو څخه به 115 تنه مسافر لیږدول کیږي. د ساحه هوایي شرکت استازی زیاتوي د ټیکټونو بیو کې هم د پخوا په پرتله 50% کموالی راغلی چې دا به د مسافرو لپاره د لا ډیرو اسانتیاو لامل شي. در فعلا به صورت هفته‌وار در هفته یک پرواز در این مسیر متذکره انجام میده و امروز در حدود 135 نفر در رفت آمد هر دو مسیر مسافر جابجا شدند و قیمت های تیکت نسبت به سایر وقت ایرلاین ها کاهش متفاوت داشتن، نزدیک به 50% کاهش یافته. قبلا هر بلیت در مسیر مزار مشهد به $350 بود و الان به $220 کاهش یافته است. د مزار شریف او مشهد ترمنځ د الوتنو د پیل مراسمو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر مرستیال د ایرانی خصوصي هوایي شرکت د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل د دغو الوتنو پیل به مسافرو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم پیاوړې کړي. نوموړي د سیمې هیوادونو له نورو هوایي شرکتونو هم وغوښتل چې مزار شریف ته خپلې الوتنې پیل کړي او ډاډ یې ورکړه چې د هوایي ډګر اداره به ورسره هر ډول همکاري وکړي. د دې خاص اطمینان سل په سل کې دا ورکو چې د مزار د بلخ مولانا محمد جلال الدین بلخي میدان هوایي ډګر دا یو نړیوال میدان دی او د ټولو معیارو سره د مصنعیت د رویه سره د امنیت د رویه سره د هرې نګاه سره خدمت ته آماده دی. نو موږ هم د نړیوالو شرکتونو څخه لکه ساحه شرکت چې دا اقدام وکړي ټولو څه موږ دا غوښتنه ده چې راوړاندې شي او موږ په خدمت کې یو. په همدې حال کې د شمال زون د خصوصي سیاحتي شرکتونو ټولنې رئیس وایي دا ډول الوتنې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، اقتصادي راکړې ورکړې او د هوایي دهلیزونو د پراختیا لپاره مهم دي. با امچک پروازها زمینه وصل کشورها به خصوص کشور دوست جمهوری اسلامی ایران با افغانستان مساعد میشه، چی در بخش تجارت، چی در بخش صنعت، واردات، صادرات و همین قسم بخش تاجرین و مریضا و خانواده هایی که ما بین دو کشور سفر دارن زمینه سازی از این نیازمند از این پروازها هستند. بلخوا د مزار شریف هوایي ډګر مسؤلین وایي دا مهال یو شمیر محدود هوایي شرکتونه د کابل ترڅنګ استانبول، مشهد او جدي ښارونو ته الوتنې ترسره کوي. دوی ډاډ ورکوي چې د هیواد د ترانسپورټ وزارت هڅه کوي د مسافرو د لیږد ترڅنګ د پراختیا او نویو نړیوالو الوتنو لپاره هم زمینه برابره کړي. زیار الکوزی، امید رادیو، مزار شریف.